اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایي چې زه تاسو ته وښایم چې د الله تعالی په نزدې د ټولو نه زیات خوښ کلام څه دی. ما عرض وکړی ضرور وښایه. ارشاد یې وفرمایي سبحان الله و بحمده. بل حدیث کې دی سبحان الله ربي و بحمده. یو حدیث کې دا هم راغلی دی چې د الله تعالی کوم څیز د خپلو فرښتو دپاره اختیار کړی دی هم هغه د ټولو نه بهترین دی او هغه سبحان الله و بحمده دی. فایده: د ړومبي فضل څو آیاتونو کې دا مضمون تیر شوی دی چې فرښتې کومې چې عرش ته نږدې دي او د هغو نه علاوه نورې ټولې د الله جل شانو تسبیح او تصدیق کې مشغولې اوسي. د هغو مشغوله هم د دې چې د الله تعالی پکې بیانولو حمد کولو کې مشغولې وي. هم په دې وجه کله چې د آدم علیه السلام د پیدا کولو وخت شو نو هغوی هم د الله تعالی په دربار کې عرض وکړی چې نحن نسبح بحمده و نقدس لک، څنګه چې د اول فصل په ړومبی آیات کې تیر شوی دی.